بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 14مه برخه. ګرانو وطنوالو، د 2003 کال د مۍ په لومړۍ نیټه د عراق له یرغل څخه شپږ اونۍ وروسته د افغانستان نه یوه وروسته پاتې خبره جوړه شوې وه. د فوج لوی دسریز جارج ډبلیو بوش په یوه بله الوتکه کې سپور شو تر څو خپلو عسکرو ته یوه بله بریالۍ وینا وکړي. دا وینا د پرایم ټایمز په جریان کې د شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د ولسمشریزې الوتکې د پورته کولو پر ځای بوش ځان په شین رنګه سوټ کې زیب کړو، سپین هلمټ یې واغوسته او د سمندري ځواک جنګي جهاز ته پورته شو. بوش اعلان وکړو چې لوی جنګي عملیات پای ته رسېدلي دي او د عراق د ازادۍ په عملیاتو کې د ښه ترسره شوي کار لپاره د متحده ایالاتو اردو څخه مننه وکړه. په حقیقت کې په عراق کې تر ټولو بد حالت لا نور راغلی او د بوش بحري جهاز ته تلل او هغه ته بیانیه ورکول د هغه د ولسمشرۍ تر ټولو لویه تېروتنه وه چې دې تېروتنې د هغه د دفاع د وزیر هغه بېمعنې ادعا هم د سوري د لاندې راوسته چې څو ساعته مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وه. رسفیډ د مۍ په لومړۍ نیټه په یوه C-19 خړ رنګه پوځي ترانسپورتي الوتکه کې سفر وکړو او د 4 ساعتونو لپاره کابل ته راښکته شو. د رسفیډ کاروان د پلازمېنې له خرابو کوڅو څخه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد، چېرته چې هغه له کرزي او د هغه له کابینې سره ولیدل چې وروسته د استقبال خونه کې یو ګډ خبري کانفرنس هم وکړو. افغان ولسمشر کرزي د دې په ویلو سره پیل وکړو چې هغه د ډېرو نړیوالو خبریالانو په لیدلو حیران شو. کرزي په انګلیسي ژبه کې ټوکه وکړه: ما فکر کوم چې تاسو ټول عراق ته تللي، خو ستاسو دلته په افغانستان کې شتون په دې معنی ده چې نړۍ لا اوس هم په افغانستان کې لیوالتیا لري. کله چې د هغه وار راغی نو رنسفیلډ د بوش په څېر یو سکرپټ ولوست او اعلان یې وکړ چې په افغانستان کې هم لوی جنګي عملیات پای ته رسېدلي دي. هغه وویل نن ورځ د دې هېواد لویه برخه خوندي ده. د دفاع وزیر د خپلې وینا تایید وکړو او زیاته یې کړه چې د مقاومت څخه لږ شان ځایونه شته او نور څه لږ ډېر خطرونه هم لا شتون لري، مګر لکه څنګه چې نه په عراق او نه په افغانستان کې جګړه پای ته نه ورسېدلې نو جنګي عملیاتو بیا ډېر وجود کې شدت وموندلو. په شفاهي تاریخي مرکو کې د اردو افسرانو چې په کال 2003 کې په افغانستان کې خدمت کړی و وویل چې د رنسفیلډ دا ادعا چې جګړه پای ته رسېدلې ده بېمعنې وه او د ده په وینا پورې مونږ خندل. ډګروال مارک شمیت وویل لا هم ډېر څه روان وو، په رښتیا سره مونږ یوازې د خلکو د وژلو لپاره ګرځېدو. مونږ به یوې سیمې ته دننه شو، د څو اونو لپاره به مو ماموریت ترسره کړو، خو بیا چې به څنګه مونږ د هغې سیمې نه ووتلو نو طالبانو به سمدلاسه بیرته هغه سیمې ونیولې. په کابل کې په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې رنسفیلډ وویل چې په افغانستان کې به ماموریت له جګړې څخه د ثبات عملیاتو ته واړول شي او د سولې د ساتنې او ملت جوړونې لپاره فوځي اصلاحات شوي دي. مګر د فوج افسران وویل چې دا ټول دروغ وو، په حقیقت کې هیڅ شی هم نه بدل شوی. ډګروال توماس سنوکس چې په هغه اوړي کې د بګرام په فوځي مرکز کې د افسر په توګه د خدمت لپاره راغلی و وویل په اصل کې هیڅ لیکلي امر نه و او نه بل څه چې په دې اړه راپورته شوي وي او ډېر جنګي عملیات له هغه شان روان وو. ډګروال تکر منصاګر وویل زه فکر کوم چې واشنګټن شاید په افغانستان کې یو څه دلچسپي د لاسه ورکړې وه او په څرګنده توګه خلکو په عراق ډېرې سترګې خښې کړې وې، خو دا ډېره ژر څرګنده شوه چې د بوش لخوا پر عراق د برید پرېکړه یوه لویه تېروتنه وه، نه یوازې په عراق بلکې په افغانستان کې هم. د عراق جګړه په لومړي سر کې ډېره لویه هڅه وه. د دې لپاره 1,20,000 امریکایي سرتېرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې د ځای پر ځای شوو سرتېرو په پرتله شاوخوا
14 زیات وو. د طالبانو د چټکې ماتې له امله په ډیر باور کې راګیر د بوش ادارې ډاډ ورکړو چې کولی شي په یو وخت کې دوه جګړې اداره کړي، چې بیا دا وخت وښودله چې دا یوه ستره بې پروایي وه. جیمز ډبنز چې د متحده ایالاتو ډیپلوماتو او د بون د تړون په خبرو اترو کې مرسته کړې وه، په مرکه کې وویل چې د پالیسۍ ځینې اساسي پایلې شتون لري چې د قانون جوړولو لپاره ستونزمنې وي. هغه دا چې یوازې په یو وخت کې په یو هیواد برید کول پکار وو، چې دا په جدي توګه زما مطلب دی. ډبنز وویل که څه هم بوش د کلینټن څخه د متحده ایالاتو د فوج د جنگ ځپلو هیوادونو ته د ملت جوړونې ماموریتونو لپاره په لېږلو نیوکه کړې وه، خو لږ تر لږ کلینټن هڅه نه وه کړې چې په یو وخت کې دوه هیوادونو سره مبارزه وکړي. که د کلینټن ادارې ته په ژور نظر وکتل شي نو په ډېر شعوري ډول یې هایټي تر هغه وخته پورې اشغال کړې نه وه تر څو چې له سومالیا څخه ووځي. د بالکان په اړه تر هغه وخته پورې هېڅ نه وکړي تر څو چې له هایټي څخه ووځي، او د کوسو په اړه تر هغه وخته پورې هېڅ نه وکړي تر څو چې بوسنیا باثباته نشي. ډوبلز وویل چې په یو وخت کې دوه جنګونه کول ډېر لوړ وخت او پاملرنه اخلي، نو که موږ په یو وخت کې داسې کار وکړو نو موږ به په سیستم ډېر بوج واچوو، او بیا کېدای شي چې سیستم د دې جوګه نشي چې دا بوج وزغمي. عراق له پیل څخه یو لوی خنډ رامنځته کړی و. د متحده ایالاتو فوج د 2001 کال په دسمبر کې د بغداد د نیولو پلانونه په هغه وخت کې پیل کړي وو کله چې بن لادن د توره بوره څخه تښتېدلی و. جنرال ټامي فرانس په ټمپا کې د مرکزي قوماندې په مرکزي دفتر کې کار کاوه کله چې رمسفیلډ له پینټاګان څخه هغه ته زنګ وواهه او هغه په ټکساس کې د بوش په فارم هاوس کې یوې پټې غونډې ته راوبللو. رمسفیلډ فرانس ته په ټلیفون کې وویل چې ولسمشر بوش غواړي تاسو سره وویني. د عراق په اړه تاسو له ولسمشر سره د خبرو کولو لپاره چمتو اوسئ. په 48 ساعتونو کې جنرال فرانس د کرافورډ کوچني ښار ته لاړ تر څو ولسمشر ته د عراق لپاره د فوجي انتخابونو په اړه معلومات ورکړي. د نورو پوښتنو په منځ کې بوش او رمسفیلډ له فرانس څخه وپوښتل چې آیا هغه فکر کوي چې دا د یو واحد قومندان لپاره ډیره ده چې په عراق او افغانستان دواړو هیوادونو کې د جګړې څارنه وکړي. نو فرانس دوی قانع کړل چې هغه کولی شي دواړه عملیات په ټمپا کې د خپل مرکزي قوماندې د پوځ څخه اداره کړي. په خپله شفاهي تاریخي مرکه کې فرانس د دې پرېکړې دفاع وکړه چې هغه ته د دواړو جګړو د مدیریت اجازه ورکړل شوې وه. هغه وویل چې هغه هېڅکله افغانستان له پامه نه غورځولې او یادونه یې وکړه چې هلته د سرتېرو کچه په حقیقت کې د عراق جګړې په پیلېدو سره زیاته شوې وه. هغه وویل دا مفکوره چې خلک په افغانستان کې خپل نظر په بل باندې اچوي په ساده ډول رښتیا نه ده. دا د دې معنا نه لري چې ګنې موږ هر څه سم ترسره کړي دي، مګر هغه څه چې موږ سم نه دي ترسره کړي نو هغه د پاملرنې د نشتوالي له امله نه و. خو نورو امریکایي چارواکو وویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د بوش ادارې له افغانستان څخه سترګې پټې کړې وې. په سپینه ماڼۍ او پینټاګان کې ډېرو خلکو فکر کاوه چې د بن لادن د مړه کېدو وروسته په کار نه وه چې دوی نور په افغانستان کې پاتې شوي وي. د دې نه پرته په افغانستان کې د بهر نه د تپل شوي دولت او د ولس په منځ کې واټن ډېر زیات و. یوې کوچنۍ طبقې که هغه په دولت کې او که د دولت نه بهر ټولو افغان ولس یرغمال کړی و چې بیا په اولني فرصت کې 1,40,000 هم د دغه طبقې خلک امریکایانو د ځان سره په جهازونو کې امریکې ته بوتل او نور لا په انتظار کې دي. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.